کوم کسانو ته چې په منځ کې د دنیا سوچونه راځي یا خیالات راځي یا شیطانی وسوسې ورته راځي او یا اسب شکونه ورته راځي په منځ کې او غواړي چې دا هر څه د مکمل ختم شي د منځ نه او هر مسلمان دا غواړي چې زموږ د منځ نه د دنیا سوچونه او خیالات مکمل ختم شي او صحیح طریقې سره مونږه منځ ادا کو. نو هر مسلمان دا غواړي. نو د دې د ختمېدو دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي یو آسان ترین عمل. زما عزتمندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو. دا حق که صحابي نوم دی عثمان بن ابو العاص رضی الله تعالی عنه. دا صحابي وی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله زما د منځ او د قرت تر منځ شیطان ډیر زیات حایل کیږي. شیطان پکې ډیر زیات راځي، سوچونه راته راچي، وسوسې راته راچي، منځ ته مې نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وذاک شیطان یقال له خنزب. دا یو شیطان دی چې دته خنزب ویل کیږي. وی چې کله ته مز ادا کی فاذا احسسته، کله چې ته دې محسوس کې دا شیطان ته حایل کیږي، تا ته وسوسې درچي، نو فاستعذ بالله، د الله تعالی سره پناه وغواړه. یعنی اعوذ بالله وایا. خود د نوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خودلې دي چونکه نو تاسو به یو عمل دار ښه اعوذ بالله په دې انداز کې وای اعوذ بالله من خنزب، اعوذ بالله من خنزب. چې مونږ تاسو کله ودرېږئ ښه دا عمل به کوئ د مونځ نه مخکې یو ځل به دا وایي اعوذ بالله من خنزب، او بیا وایي ګس طرف ته دا چپ طرف ته څوک وایي دا زما ګس دی تاسو ته به دا ښې لګي. نو وایي داسې وکړي 3 ځل به توکې خو ګورې صحیح توکانې ناسې نه چې خراش کې وغورځوئ، نه نرۍ نرۍ توکانې توک توک به صرف په وکئ 3 پیرې. نو دغه عثمان بن ابو العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې کله دا عمل ما وکړو نو بس دا شیطان رانه وتښتېدو او منځ مې صحیح سلامت پاتې شو. نو چې کله هم تاسو منځ ادا کوئ او چاته دا شیطانی وسوسې راځي ډېرې زیاتې، هر چاته راځي نن سبا د دنیا سوچونه او خیالات نن سبا په منځ کې هر چاته راځي. نو دا 2 عملونه کوئ ښه. لومبانې او چې کله منځ ته ودرېږئ نو مخکې به ته ووایئ اعوذ بالله من خنزب، دا به یو پیره وای او ګس طرف دی چپ طرف ته بدرې زلې داسې 3 پیری وکي. بس ان شاء الله د دې په برکت سره بیا چې تاسو مونږ کوئ کله کنه نو اخکا شیطانی وسوسې هم به ناراضي، د دنیا سوچونه هم به ناراضي، خیالات هم به ناراضي او شکونه هم به ان شاء الله تاسو ته بیا په مونږ کې ناراضي. ټیک شو. کوشش وکړئ زما عزت بندو، ډیر اهم ترینه ویډیو دا نن سبا هر چا ته دا مسلې دي په منځ کې وته د دنیا سوچونه راځي، دا شیر کوي ډېره شیر کوي، هر طرف ته شیر کوي چې هر مسلمان ته ورسیږي او هغه صحیح طریقې سره منځ ادا کړي. ټیک شه. الله رب العزت خوشاله باز ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې وکړو. الله پامان.